السلام علیکم، څنګه له ملګرو؟ امید لرم چې ټول ملګري به ښه روغ جوړ او د صحت په جامو کې پرستئ. نن به د هغې مرغۍ په باره کې تاسو ته لږ معلومات درکړم چې الله تعالی ورته په سر کې د سرو زرو تاج ورکړی. که تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او ورسره د بیل آیکن ګنټۍ هم ووهئ چې تر ټولو نه اول آینده دپاره زموږ ویډیو ټولو نه اول در تاسو په نظر ورسیږي او زموږ د حوصله افزایۍ دپاره زموږ ویډیو لایک کوئ. الله تعالی په هر مخلوق کې یو څه حکمت ایښودلی دی. د مرغیو په اړه په قرآن کریم کې د یوې مرغۍ ذکر راځي چې نوم یې هدهد دی. په کلیوالي سیمه کې د لرګیو کټور هم ویل کېږي، ځکه چې د دې مښوکه ډېره اوږده ده چې کوم سره به ده د ونو سوري کولو طاقت درلوده. له دې مرغیو څخه یوه د حضرت سلیمان علیه السلام په خدمت کې وه. دغه عادتونو کې د خدای له خوا ورکړل شوې وړتیا درلوده چې په ځمکه کې د تازه اوبو کشف کړي چې نږدې موقعیت لري. او حضرت سلیمان علیه السلام د دې مرغۍ په تایید کې هلته خیمې وښلې چې اوبه د ټول لښکر لپاره په اسانۍ سره شتون ولري. دا هغه مرغۍ ده چې له فلسطین څخه یمن ته په پوره امانت د خپل پیغمبر حضرت سلیمان علیه السلام خط رسولی و. هدهد یو له هغه مرغانو څخه دی چې د ځمکې له سطحې څخه مکثر حشرات له منځه وړي. حضرت سلیمان علیه السلام ته الله تعالی انسانان، جنات، مرغان او نور مسخر کړي وو. هدهد هغه مرغه دی چې حضرت سلیمان علیه السلام ته د بلقیس د پاچاهۍ خبر ورکړ او بیا یې خط وروړ. دا چې د هدهد سرعت زیات دی او د نورو مرغانو څخه یوازې ژوند کوي چې بل ملګري او ډلې ته ضرورت نه لري. له خپل ځان څخه د دفاع کولو قوي سیسټم لري، زیاته مسافت یې کولی شي او د لوی او تندې په مقابل کې لوړ تحمل لري. نو د دې کار لپاره حضرت سلیمان علیه السلام هدهد وټاکه، کوم چې د فلسطین څخه یمن ته په پوره امانت د خپل پیغمبر حضرت سلیمان علیه السلام خط ورسوه. هغه مرغه چې موصل هم نه و، د خپل پیغمبر د امر پر ځای کولو لپاره یې اوږد او ستړی سفر وکړ او د هغه امر یې پر ځای کړ. حضرت سلیمان علیه السلام د پاچاهۍ پر مهال هدهد مرغه دنده د ځمکې لاندې او د فوجونو معلومول و او دا دې مرغه ته معمولي خبره وه. یو ځل د خپل خدمت په بدله کې حضرت سلیمان علیه السلام وغوښتل دوی ته انعام ورکړي، نو هغه یې خپلې ډلې ته راوبللې او ویې ویل تاسو ټول په خپل منځ کې مشوره وکړئ چې تاسو ته څه انعام درکول شي او څه چې تاسو غواړئ الله تعالی به یې پوره کړي. د دې مرغیو په منځګړیتوب کې هغه حضرت سلیمان علیه السلام ته په سرونو کې د سرو زرو تاج هیله څرګنده کړه. حضرت سلیمان علیه السلام دوی ته فرصت ورکړ چې یو ځل بیا فکر وکړي، مګر هغوی بیا هم همدغه انعام خوښ شول. حضرت سلیمان علیه السلام په آخر کې الله سبحانه وتعالی ته دعا وکړه. الله سبحانه وتعالی د هدهد د ټولو اولادونو په سرونو کې د سرو زرو تاج جوړ کړ. بیا څه پیښ شول دا چې خلکو د هدهد د اولادونو د سرو زرو لپاره په کار پیل وکړ او په څو ورځو کې د دوی اولادونه له منځه تللو ته نږدې شول. بیا یې حضرت سلیمان علیه السلام ته پیښه شوه او هغه د هغوی د تباهۍ کیسه بیان کړه. حضرت سلیمان علیه السلام بیا الله سبحانه وتعالی دعا وکړه او تاج یې د دې مرغیو له سرونو ورک کړ او په دې ځای کې اوس هم د تاج په څیر تاج شتون لري. دې مرغۍ ته هدهد، ملاچرګک یا مرغ سلیوان هم ویل کېږي.